السلام علیکم ګران شاګردان ولاجه بکچر وجود بس راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دی هغه د هو او ویچ باره کې دی په انګلیش کې دا ډیر بنیادی سبق دی خو ډیر شاګردان چې دی هغه د هو او د ویچ فرق نس کولی د هو د ویچ معنا او د دې استعمال دا ډیر بنیادی سبق دی دا موږ په روزمره ژوند کې ډیر زیات استعمالوو راځئ چې د دې فرق معناوي مو زده کړو استعمال یې مو زده کړو Who is he? دی څوک دی Who are they? دوی څوک دی Which color do you like? ته کوم رنګ خوښوې Which car is yours? ستا موټر کوم یو دی اوس نو په دې کې د هو معنا د څوک او ویچ معنا کوم یو دا د دې دوه معناوې شوې هو معنا څوک ویچ معنا کوم یو اوس دلته د دې استعمال جلا دی هو چې دی دا موږ د انسان دپاره استعمالوو هو د انسان دپاره Who is he دی څوک دی او which دی هغه د شیان دپاره موږ استعمالوو which pen which car which house دا شیان دپاره موږ دا استعمالوو نو دا زموږ د نن سبق د which او د who په باره کې د دې معناوې مې در وښودې او د دې استعمال دا باید یو د بل پر ځای باندې نه سي استعمال هر یو پر خپل ځای باندې نو دا زموږ د نن سبق ویډیو سره لایک الله حافظ